السلام علیکم، تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په سر ټکو. په دوحه کې د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د شاه فیصل قاسم ثاني په سرمشرۍ کې د قطر بزنس اسوسییشن ډلې ولیدلې. په قطر موزیم کې و نمایشي دستوریته په وینا کې د وزیر اعظم محمد شهباز شریف وینا وه چې د پاکستان سیمه د 15,000 کاله څخه د زړې تاریخي ورثې حامل ده. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د حمید قطر سره ملګري په قطر کې د نېشنل موزیم دوره وکړه. د اطلاعاتو او ثقافت وفاقي وزیر عطاءالله تارړ په دوحه کې په پاره جالپن میله کې ګډون وکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د شاه فیصل قاسم ثاني په سرمشرۍ کې د قطر بزنس اسوسییشن ډلې ولیدل. اقتصادي تعلقات نور په ټینګولو او د مرستې نوې لارې لټولو په هکله خبرې اترې وکول سوې. وزیر اعظم د وکتري کاروباري مشران ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکړه. کاروباري مشران ته په پاکستان کې د توانایي، ټکنالوژي او د بنیادي کالبد د ترقۍ په منصوبو کې د دلچسپي څرګندونه وکړه. په قطر کې موزیم کې و نمایشي دستوریته په وینا کې د وزیر اعظم محمد شهباز شریف وینا وه چې د پاکستان سیمه د 15,000 کاله څخه د زړې تاریخي ورثې حامل ده. هغه وویل چې د قطر موزیم له لارې ثقافتي سفارتکاري ته وده ورکول کیږي. د نندارې څخه به د دواړو هیوادو ثقافت په څرګندولو کې مرسته ورسیږي. هغه وویل چې دلته اوسېدونکي پاکستانیان د دواړو هیوادو تعلقات نور په ټینګولو کې کردار ادا کوي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د حمید قطر سره ملګري په قطر کې د نېشنل موزیم دوره وکړه. دواړو مشرانو په یو موټر کې د موزیم سفر وکړي. په ننداره کې د 1940 سرایسې تر اوسه د پاکستاني مصوري مجسمې او نوري فنپارې ښوول سوي دي. په دا مهال د وزیر اعظم محمد شهباز شریف وینا وه چې د نندارې لګول د ټول پاکستاني قام دپاره د ویاړ سبب دی. د اطلاعاتو او ثقافت وفاقي وزیر عطاءالله تارړ په دوحه کې په پاره جالپن میله کې ګډون وکړي. وفاقي وزیر عطاءالله تارړ د قطر د ثقافت وزیر عبدالرحمن بن حماد په ځانګړې بلنه په میله کې ګډون وکړي. وزیر اطلاعات عطا تارړ د تاجکستان او د عراق د ثقافت وزیرانو سره هم ولیدل. په دا مهال د وفاقي وزیر اطلاعات وینا وه چې ثقافتي رشتې نورې مضبوطه جوړول د اوسنۍ حکومت او وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویژن دی. وزیر اعلی میر سرفراز بگټي ویلي دي چې په بلوچستان کې د تعلیم د څانګې ترقي د حکومت اراده ده. په ګورنمنت ګرلز کالج کوټه چاونډي کې په 200 لوستونکو نجونو کې لیپټاپ د ویشلو دستوریته د هغه وینا وه چې د نړۍ تر ټولو بالا پوهنتونو کې د بلوچستان لوستونکو ته اسکالرشپ او په میټر کې ټاپ کوونکي د هرې ضلعې 10 ماشومانو ته د 14 کاله پورې مفت تعلیم ورکوو. موږ ته ترهګرۍ ته ماته ورکول او د علم په میدان کې د پرمختګ کول دي. رپورټ کوي د کوټې څخه وقار احمد. मजदूरों के बाद दहशतगर्दों ने मासूम बच्चियों को भी निशाना बना दिया। दुखी हैं कि मस्तूब में मासूम तालिबात को टारगेट किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से कहना था, दहशतगर्दों को किसी तरह भी रियायत नहीं दे सकते। दहशतगर्द सुन लें, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स वीरान नहीं होने देंगे। मासूम बच्चों और बेगुनाहों के खून का हिसाब लिया जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारे रिजॉल्व में दहशतगर्दी के खिलाफ 1 इंच कमी नहीं आने देगा इंशाअल्लाह ताला। हम इन दहशतगर्दों के साथ, इन जालिमों के साथ, इन खवारजियों के साथ आईनी हाथों से निपटेंगे।
बाकायदा दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स और ई बिजनेस पर काम हो रहा है, मगर अफसोस है कि दहशतगर्द खुद कुछ तैयार कर रहे हैं। आज इस फोरम से लड़कियों के लिए 50 पिंक स्कूटी मोटर बाइक्स देने का भी ऐलान करता हूं। हमें पढ़ना है और इल्म से दहशतगर्दी को शिकस्त देना है। एक दफा फिर दहशतगर्दों ने हमारे स्कूल की मासूम बच्चियों को निशाना बनाया है इन मस्तूम, और जहां पर हमारे 5 बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे जो मस्तूम हाई स्कूल की बच्चियां थी उनको वो शहीद किया गया है, और फिर इंजर्ड भी काफी सारे हैं, उसमें पुलिस वाले भी हमारे शहीद हुए। तो मैं इजहार ताज़ियत भी करता हूं और दहशतगर्दों को ये पैगाम भी देता हूं कि तुम हमेशा से सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हो, अब बच्चियां भी तुमसे महफूज नहीं है। वतन दुश्मनों का हदफ नौजवान है। बैरून मुल्क दहशतगर्द पसमानदगी के नाम पर वर्गलाते हैं, मगर बलूचिस्तान में तालीम का फरोग ही दहशतगर्दी के लिए शिकस्त का पैगाम है। वजीर आला ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोयटा कैंट की 200 पोजीशन होल्डर्स तालिबात में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। د مستونګ په چاودنه کې د شهیدانو شمېر اووه ته رسېدلی دی. پاک رسېدلو کې 15 کوچنیان، یو د پولیس سیلکار او یو لاروی شامل دي. چاودنه د سیول روغتون او انجونو سکول ته نږدې چوک باندې د پولیس وګرځنده موټر ته نږدې وسوه. په چاودنه کې 19 کسان هم ټپیان شوي دي. د پولیس د ریپورټ له قوله IED په موټر سایکل کې لګول شوی و. چاودنه ریموټ کنټرول ډیوایس څخه وکړل شوه. دغه چاودنه سهار 15 منټه بالا 8 بجې باندې وسوه. د چاودنې سمدستي وروسته ټپیان وسیول اسپتال او نواب غوث بخش لساني روغتون ته ورسول سو. د چاودنې نه ټپیان د کوټي وسیول روغتون ته راوړل سو. په کوم کې 3 ټپیانو حالت ښه نه دی. د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر په پیښه باندې د خواشیني په څرګندولو د شهید پولیس سیلکار او د معصومو کوچنیانو د خپلوانو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه. هغه وویل چې ترهګر د هیڅ رعایت حقدار نه دي. د زیارکشانو وروسته معصومو کوچنیان په نقشه کول کیږي. د معصومو کوچنیانو او بې ګناه کسانو د وینې حساب به واخیستل سي. د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ د مستونګ چاودنې د طبي حالو زرو د کتنې دپاره د ټراما سینټر دوره وکړه. د صوبایي وزیر حیثیت بخت محمد کاکړ مطابق د چاودنه کې ټپي کسانو ته سمدستي او ښه طبي اسانتیاوې ورکول کیږي. تر اوسه ټراما سینټر ته نه ټپیان راوستل شوي دي، په کوم کې چې د درو حالات تشویشناک دی. د ټراما سینټر او د سیول اسپتال کوټي اپریشن تیټر تیار دی. د طبي امداد دپاره نور ډاکټران راورسېدل. په مستونګ کې چاودنه کې د شهید پولیس سیلکار محمد حفیظ ډومکی د جنازې لمونځ په پولیس لاین کوټه کې د پوره درناوي سره ادا کړل شو. د جنازې په لمانځه کې حاجي پولیس بلوچستان موزم جان انصاري سربیره اعلی سرکاري واکمنو ګډون درلودی او د شهید پولیس سیلکار محمد حفیظ خدمتونه یې وستایل او د هغه د درجو د لوړېدو دعا یې وکړه. ګوادر پوهنتون د خزان سمیسټر 2025 کې د داخلي په آخري نیټه کې تر 10 نومبر پورې پراخوالی کړی دی. د پریکړه لوستونکو ته د معیاري تعلیم د حاصلولو نورې موقع ورکولو دپاره کول شوې ده. په ګوادر پوهنتون د بیلابیلو څانګو په 4 کلنه BS او HED پروګرامو په کوم کې چې معاشیات، کامرس، منیجمنټ ساینسز، انګریزي، اطلاعي ټکنالوژي، کیمستري ایجوکیشن سربیره په 2 خال 15 او 1 خال 15 کال کې د جدید تعلیم، تحقیق او تربیه شه اسانتیاوې ورکول کیږي. او اوس تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو د موسم حال او مشترک اجازت د لوی الله په امان.